دا ښځینه زده کوونکي زیارګالي او د یوه روښانه راتلونکي لپاره هڅې کوي. د جلال آباد اړوند شهید نقیب احمد خپلواک د انجونو عالي لیسه ده. زده کوونکي وایي د پوهنې ریاست له دوی سره په ژمنو عمل نه کوي او نظارت یې هم په هغه کچه نه کیږي چې د دوی ستونزې تر مسؤلینو ورسوي. د ټولګي دروازه یې هم چنجو خوراک دی حال ته رسولې. دوی د خپل پرمختګ لپاره ځینو اسانتیاوو ته اړتیا لري. ځینې مشکلات مثال زموږ د لابراتوار ډېر زیات مشکلات دي، ولې چې موږ ته ډېر ضرور دی د اووم صنف نه بعد تر 12مه پورې باید موږ ته ډېر ضرور دی چې لابراتوار موږ ته وي، اما نشته دی. فزیک، بیولوژي، کیمیا ټول د لابراتوار پورې اړه لري، اما متاسفانه موږ سره نشته. کتابونه که چېرته کتاب نه وي موږ به راځو، استاد کوشش کوي، مدیر صاحب خپل وسې پورې کوشش کوي. شاګردان تعداد چې دی مخ په زیاتېدو دی، خو مګر کتابونه چې دي یعنې کمبود زیات دی او همدارنګه د استادانو کمبود هم کم دی. یعنې درسي اصل کې رسمي ښوونکي چې باید ولرو رسمي ښوونکي نشته دی، حق زحمت دي او هغه هم کم دي، یعنې ډېر نه دي چې درس تدریس ورکړي. د ریاست څخه خلک راغلي وو، د دې ټولو مشکلات یې کتنه یې ورڅخه وکړه، خو ژمنه یې هم وکړه چې در سره درته جوړوو هر څه، یعنې کمپیوټر خونه، د کتابتون، د لابراتوار جوړو، خو تر اوسه پورې بیا نه دي راغلي او نه زموږ مشکل حل کړی دی. دلته د ګوتو په شمار یو څو تنه ښځینه ښوونکي د تدریس چارې مخ ته وړي. مروه د یادې لیسې د 11م ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د ښځینه ښوونکو کمښت او د مضامینو اړوند مسلکي ښوونکو نشتوالي یې زده کړې له خنډ سره مخ کړي. زموږ د ښوونکي مشکلات هم شته، موږ هم د دري استاد نه لرو، ډېر د نور مضامینو استادان هم نشته چې موږ ورسره ډېر مشکلات لرو. کله چې یو استاد د دري استاد وي هغه په ادبیاتو باندې پوه شي نو موږ هغه درس ډېر ښه زده کولی شو. د یادې لیسې سرپرست مدیر بلال احمد عربزی هم قرار نه دی ناست او د زده کوونکو غږ یې تر مسؤلینو رسولی، خو چا پرې غوږ نه دی ګرولی. واقعا چې د دې لیسه کې مسلکي استادان نشته، مدیریت سره شریکه کړې ده. ښځینه استادان چې دي 14 کسه دي، خو رسمي مکتب دی که نه لیسه ده. د استادانو د کمبود سره سخت لاس او ګریوان. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری د ښځینه ښوونکو کمښت، لابراتوار او نور هغه څه چې زده کوونکي ورته اړتیا لري عامه ستونزه ګڼي، خو وایي د حل لپاره یې لاس په کار شوی دی. دا یو غټه ستونزه ده، موږ په تدریجي ډول سره کار کوو چې ښځینه ښوونکي د ښځینه ښوونځیو دپاره جذب کړو، وکړی شو چې دغه ستونزه حل او خپلو ښځینه زده کوونکو ته آرام او د باور وړ فضا رامنځته کړو. په دغې کال کې به ډېرو ښوونځیو ته چې لابراتوار نه لري لابراتوارونه رامنځته شي او هغه اړین وسایل به ورته وسپارل شي. په شهید نقیب احمد خپلواک د نجونو عالي لیسه کې دا مهال 1418 زده کوونکو ته 14 ښځینه ښوونکي د تدریس چارې مخ ته وړي چې د زده کوونکو په خبره د ښوونکو دا تعداد کم دی او له پوهنې ریاست څخه یې د زیاتوالي غوښتنه کوي. جاوید رازمن، انعکاس رادیو تلویزیون، جلال آباد.